د کشور یاسین درد درد له خندا دې مړ کړم ګوزو کاکا ښه له خندا دې مړ کړم یارم جوانک شده قشنگ و شوخک شده پشت لباس گشته شاه محمد رازا شاه محمد رازا شاه محمد رازا سلامونه سلامونه السلام علیکم. وعلیکم السلام مشره څنګه شکر د الله فضل. ته څنګه یې؟ ښه په خیر یې؟ ښه اول به ته ماته دا ووایې چې دا ګوزوک څه شته وایي؟ ګوزک دې ته وایي چې د دروغونه زیات وایي. ښه دا ګوزوک دې ته وایي چې دروغونه زیاته وي ځان ته وایي. په کومه ژبه کې ورته ګوزوک وایي؟ دا زموږ په ژبه کې دی. ستاسو ژبه کومه ژبه ده؟ هغه پښتو موږ دې ته پښتو وایي. پښتو کې خو زه پښتون یم ګوزوک خو پښتو کې نشته ده. زه نه پوهېږم چې تا کوم ته پښتون یې؟ شک ګڼې؟ ته پښتون یې؟ شک ګڼې؟ اوه څنګه شک ګڼې؟ ما ته وایه ګیره مې نشته لنګوټی مې نشته 36 32 35 36 نه وایم که څنګه چل ده؟ نه په تا کې د پښتون کوم لباس دی؟ کومه خبره په تا کې شته؟ پښتون په لباس نه سړی کېږي. پښتون هغه ده چې ژبه د پښتون وي. دا ژبه چې زه لګېږم ژبه د پښتو ژبه ده. پښتو ژبه د ګلخان کاکا دا پښتو چې ده دا ژبه ده. ښه ته پښتون یې؟ ته پښتون یې؟ او زه پښتون یم. او زه پښتون یم. پښتو اول چا وویلې؟ ته هغه حساب پرېږده ما حساب د تا سره شروع دی. هغه حساب نه پرېږدم. ته چې ځان ته پښتون وایه ګلخان کاکا زه به تا ته ووایم چې دا پښتو اول چا ویلې؟ د پښتو اول لومړنی شاعر څوک و؟ ته پښتو لومړنی شاعر ته پرېږده ما ته دا ووایه ستا لباس ستا حساب کتاب پښتو نه دی. ګوزوک کاکا زه تا ته دا وایم ګوزوک کاکا ګوزوک کاکا زه تا ته دا وایم ګوزوک کاکا چې دغه لومړی پښتو چا ویلې او د لومړۍ پښتو ژبې شاعر څوک و؟ ګوزوک کاکا ته یو پښتون ما هېڅ پښتو کې نه حسابوه. ګوزوک کاکا څوک و؟ زما په حساب رحمان بابا شاعر دی. اوس تا ته په دری کې ویلی شي په دری کې زمونږ خوږې ژبه کې په دری کې تا ته ویلی تو یک آدم گوزوک هستی. پوهېږې؟ تو یک آدم گوزوک هستی. تو که بری گوز میزنی دیگه بر 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 دیگه چیز یاد نداری. کوم ځای سره تعلق لرې؟ زه د پاکستان سره تعلق لرم. ای خدایم بې خو بنیادو باسه د پاکستان پښتانو چې نه لنګماران سوی نه پښتانه سوی نه لنګماران سوی نه پښتانه سوی دواړو کې پاتې شرمېدلي خلک سوی. هغه ځینې پښتانه چې دي قربان ترې شم هغه پښتانه دي. شرمېدلی دا رقم شی لکه د ته نه خبره واوره سرې منګی سوی نه منګوټی سوی نه د چا نه دال سوی نه چڼې سوی نه دال سوی نه چڼې سوی نه د چرګو هډوکی سوی پاتې خودې ګوزوک کاکا سوی. ګوزوک کاکا سترګې د جار سم الله تعالی دې تا دا مغز خلاص کړي. ګوزوک کاکا خفه کېږه مه دا قواره دې انسانیت نه ګرځېدلی. ګوزوک کاکا ګوزک هغه سړی چې خبرې نه اوري خبرو سر نه خلاصوي. او ګوزوک کاکا زه تا ته وایم چې د پښتو لومړی شاعر چې و هغه بېډ نیکه و. پوه شوې؟ بېډ نیکه د هغې نوم یې ده. د پښتو لومړی شاعر د پښتو لومړی لیکونکی د هغې نومه بېډ نیکه و. ښه قربان ګوزوک کاکا او د تروریستي د فحشات او د بې بنیادۍ اوله تعداد چې ایښې ده قید اعظم پاک سرزمین شادباد دا اوس خوله ده چې ته دا پاک سرزمین په وایه ګرد یې نسي دا یو برداشت نسي راوړی. ګوزوک کاکا
دې ته پښتون وایي. یاره ما ته خو زه اوس تا ته د پښتو درس در کوم. ګوزو کاکا ته خو په دې پوهېږې نه که نه؟ ګوزو کاکا چې دا پښتو چی شته وایي ګوزو کاکا. یا ته پښتو ته ما ته خپل ځان راووشه. زه د تا سره سوال کوم. شاعري مایري ته لا سیټ ته پرېږده. اوس زه تا ته چی ښکارم انګریز؟ د کاناډا سپی تا څوک پېژني؟ تا په افغانستان کې ته داسې لرې چې کاناډا سپی. ښه خبر شوم. اوس پاکستان کې جنکۍ چینایانو سره انډیوالي کوي. دا بیا چا د توی له ګوزک چینایانو سره اوس ودونه شروع کړي دي. پاکستاني جنکۍ دونه زیاتې شوي دي. ګوزو کاکا شکر کېدونه کمزوري چې د مصر څوک ښځې بوځي د انګریزان. نو چې بوځي نو چې افیا صدیقي چیرې پرته ده؟ افیا صدیقي چیرې پرته ده؟ افیا صدیقي رسمي افیا صدیقي بیچاره د تجاوز نه د هغې رنګ نه سکور جوړ شوی. لعنت دې په تاسو بې غیرت وي. رسمي او ډاکټره رسمي او یو دینداره ښځه امریکا ته ورکړه په پیسو باندې. لعنت د ستاسو په غیرت سي. لعنت د ستاسو په غیرت سي. په زرهاو د پې د لعنت سي په تاسو سپږنو. افیا صدیقي کوم ځای کې پرته ده؟ افیا صدیقي نادیه پیژنې؟ نادیه علي پیژنې تور پوستو سره چې معاملې کوي؟ افیا صدیقي ته زه خبره اورې که انټرنیټ کې درته سرچ کم ښځه اورې که دا خبرې پرېږده. ګوزو کاکا سوال درنه کوم. کله چې اروپا ټولنه ناسته ده دا ډیورنډ کرښه به له خیره سره ختمیږي او دغه به دا بیرته به همغه پښتونخوا د افغانستان حاکمیت لاندې راځي. ګلخان کاکا وایم ګوزو کاکا ته به چیرته ځې؟ دا ستا زړه ته ولیش؟ نه ته به بیا چیرته ځې؟ ګوزو کاکا ته به چیرته ځې؟ لنګمار سره به ځې که پښتنو پلو به راځې؟ ستا زړه ته ولیش چې وسې؟ ای خدای دې وشرموه. موږ د په خدای دا پنجابي شروع که خدای دې وشرموه. زه تا ته بیا به چیرته ځې؟ بیا به چیرته ځې؟ ته د کوټ یو د ګوزک خبر اورې که نه اورې؟ زه تا نه دا سوال کوم که د ډیورنډ کرښې باندې خبره کېږي دا ډیورنډ کرښه ختمیږي ته به بیا چیرته ځې ګوزو کاکا؟ لنګمارانو سره ځې که دې خواته افغانانو سره به راځې؟ زه تا ته وایم ته ګوزک یې ستا تر اوسه پورې په شي سر نه خلاصېږي. د چا زړه ته ولیږي چې پاکستان زما په سوال باندې پوهېږې ګوزو کاکا؟ زه تا ته چې یم ګوزو کاکا زما سوال دا ده د ډیورنډ کرښې باندې اروپا فیصله کړې چې 2020 کې بعد دغه کرښه له منځه وړي ځکه چې په نړۍ کې تورستان روزل کېږي هغه د پاکستان د کثیفې خاورې نه روزل کېږي. زه به تا ته وایم چې ګوزو کاکا ته به کومې خواته ځې؟ د تخرګو ټیزونه به اچوې که نه؟ پاک سرزمین درد کشور یاسین درد دا بم نه وي. درد پاک سرزمین درد کشور یاسین درد پاک سرزمین درد. هغه د اشرف غني ډراره دی. او یا زموږ په کومې ګیرې کړې که نه په تا به چی کوم غوږ ونیسه. پاک سرزمین درد به در باندې کوم. پاک سرزمین درد کشور یاسین درد دا خو به نه وي که نه؟ بیا به انډیواله د خورې دمبوره وهې پلخشتي مخکې به د درومه 15 روپۍ به خدای خلک به د الله په رضا درته درکوي. بیا به ورته چی وایي اوس خو نشته پاک سرزمین درد نشته د کشور یاسین درد. له خندا دې مړ کړم ګوزو کاکا. ښه له خندا دې مړ کړم. فقط لاس په ونیسه چې ونوځي. ګوزو کاکا بیا هم زه اخرنی سوال درنه کومه. تا ته وایم ګوزو کاکا ته به چې دغه ډیورنډ کرښه ختمه شي ته به کومې خواته ځې؟ لنګمارانو سره به ځې که افغانانو سره به یو ځای کېږي؟ یو ځل دا پاک سرزمین ډر ته وایه کشور یاسین ډر ته وایه. ډره تا ډېر سوالونه وکړه زما دې سوال جواب راکوی سي؟ نه یو ځل راته دا پاک سرزمین ډر ته وایه بیا تا د هر سوال جواب راکوی سي که یا؟ زه ګوزو کاکا د هر سوال جواب راکوی سي که یا؟ ګوزو کاکا زه د ټولو سوالو جواب دې در کوم. فقط یو ځل وایه پاک سرزمین درد دا راته وایه زه بیا د هر جواب در کوم.
که ته زما د سوال جواب راکولی سي خو دغه خبرې شروع کړه که نه یې کټ یې که دی د ګوزکانو کار نه دی زموږ د سوال خبرې جواب راکول. زه ستا د ټول سوالونو جواب در کوم چمتو یم، خو یو ځل به پاک سرزمین ډرډرت کوې چې زه یې واورم. ځه دا هر ګوزک یې ازمولی نه سي. لاړه په ګوزو کاکا مشهوره سو، یوټیوب کې به د ویډیو پرته وي خلک ورته ګوزو کاکا ناري وایي. سبا به انډیواله پښتونخوا کې به دې ناري وایي ګوزکان ما ډېر ولیدل. نه یو ځل زه داسې چلو کو که نه یو ځل ګوزو کاکا داسې وایي پاک سرزمین ډرډرت کشور یاسین ډرډرت دا راته وایه بیا تا هر سوال جواب زه کوم. ځه ووایه راته ځه. زه تا ته هم د هر ګوزک یې برداشتوی نه سي دا پاک زرزمین. خو ته خو هر ګوزو که خو دلګانې برداشت که نه نران پښتانه یې چېرته د برداشت کولی سي خو دله د میرا منډۍ اولادونه یې برداشت. ته ما ته صرف یو ځل ډرډرت وکړو پاک سرزمین برداشتولی لکه دا ته ښه ورکه آخرني سوال ته بیا راځم. کله چې د ډیورنډ کرښه ختمه شي کومې خواته به ځې زما د سوال جواب راکړه. ګوزو کاکا چې د ډیورنډ کرښه ختمه شي کومې خواته به ځې؟ تا ته زما د سوال جواب راکړه یا به ګپه سره کوو مخته. ښه ووایه سوال دې ووایه. ته ما ته دا وایه ته ځان ته افغانی وایه. دا څونه بې عقل سټوپډ کوېشن دی ته وایي سټوپډ کوېشن. زما ته د مه سوال مغه شی بې عقلې سوال دې مه مغه شی بې عقل. زه ته مخته ځان ته افغانی جواب وایې ته ځان ته افغانی وایې زما نیکه افغانی و زما تاریخ د افغانانو ده زه به یم افغان زه به پاتې کېږم افغان وم به افغان. زه خو ګلخان لنګمار نه یم نه د قید اعظم ترانې ته ولاړ یم پاک سرزمین ډرډرت کشور یاسین ډرډرت. کله ولاړ یم تا لیدلی یم زما تاریخ معلوم ده لوړ تاریخ نه دی قربان شم او دا افغانستان دی د لوړو غرونه یې قربان شم دا د زلمیانو وطن دی دا د شل زلمیانو وطن دی. ګوزکه افغانستان د افغانیانو دی. افغانستان د افغانیانو دی. دته سټوپډ کوېشن وایي دته وایي سټوپډ کوېشن. زه ورکه ته سیاسي ګوزوک تا سره وخت ورکه تا سره وخت ضایع کوم ته یو ګوزوک شی ګوزوک شي سره چېرته خلک وخت ضایع کوي. زه لاړ شه زه مخې ته دی ښه ځه ګوزونه وله. ښه دوستانو دا و پاک سرزمین ډرډرت کشور حسین ډرډرت څونه ښه ترانه مې ورته جوړه کړه. دا پاکستانیان